که ته غواړې په انګلیسي کې روانې خبرې وکړې خو نه پوهېږې له کومه شروع وکړې نو دا ویډیو خاص ستا لپاره ده. زه به تاسې ته په دې سیریز کې د ورځني ژوند ټول مهم انګلیش کنورسیشنز په ډېر اسانه پښتو ژبه کې در زده کړم. داسې طریقې چې ته انګلیسي سم د لاسه په ژوند کې استعمال کړې. په دې سیریز کې موږ هیڅ کوم ګرامر نه زده کوو، هیڅ پیچلتیا نشته، فقط ساده او ریښتینې جملې زده کوو. نو که ته غواړې په لنډ وخت کې فلوینټ شې، فلوینټ دا معنا چې په روانګۍ سره خبرې وکړې، نو همدا اوس سبسکرایب وکړه ځکه هره ویډیو به د یو قدم مخکې یوسي. لیټس ګیټ سټارټډ. دا ویډیو د انګلیش کنورسیشن لومړی ویډیو ده. په دې ویډیو کې 15 داسې طریقې درښایم که چیرته یې تاسې زموږ د انګلیش کنورسیشن سیریز سره دا شیان په ځان کې راولئ نو انشاءالله په ګارنټۍ سره درته وایم چې په 3 میاشتو کې به تاسې انګلیسي ویلی شئ. نو همدا اوس سبسکرایب وکړئ ترڅو هر درس تاسې ته در ورسیږي. انشاءالله په یوه هفته کې به په ځان کې د انګلیش سکل ووینئ. اوله طریقه، کله چې غواړئ یوه ژبه زده کړئ باید په هماغه ژبه کې ننوځئ. همدا اوس شاوخوا ته وګورئ او فکر وکړئ تاسې په شاوخوا کې کوم داسې شیان دي چې تاسې نه پوهیږئ چې هغې ته په انګلیسي کې څه وایي. دوهمه طریقه، باید هغه ژبه ډیره زیاته واورو کومه چې غواړو زده یې کړو. پیل کې چې کله د انګلیسي ویډیوګانې ګورئ نو تاسې به په هیڅ نه پوهیږئ. که دوامداره یې وګورئ تاسې لیسننګ هم ورسره قوي کیږي او په دې کې چې کله تاسې د یوې نوي لغات سره مخ کیږئ او هغه لغات په راتلونکي کې بیا زده کوئ نو تاسې په اسانۍ سره کولی شئ چې هماغه لغات زده کړئ. هدف مې دا دی چې باید انګلیسي ویډیوګانې ډېرې زیاتې وګورئ که چیرې غواړئ انګلیسي زده کړئ. درېیمه طریقه، کوم شیان چې زده کوئ باید هماغه ولیکئ. وایي علم ښکار دی او لومه یې لیکنه ده. نو دا کار له همدا اوس شروع کړه. په دې ویډیو کې چې کوم 15 طریقې درښایم دا د ځان سره ولیکه او په ځان کې راوله. انشاءالله په یوه هفته کې به په ځان کې انګلیش سکل ووینئ. څلورمه طریقه او تر ټولو مهمه طریقه، think in English. په انګلیسي کې سوچ وکړه. پنځمه طریقه، باید ډېرې خبرې وکړې له ملګرو سره په واتساپ کې، په فیسبوک کې او همداسې نور. که چیرې دا 15 طریقې عملي کړئ نو باور یم چې انشاءالله په صحیح ډول به انګلیسي زده کړئ. نو زه ډېر امید کوم چې تاسو به له دې ویډیو څخه یو څه نوي او مهم شیان زده کړي وي.